أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شروط الصلاة. باب ما يستحب في الصلاة. باب ثابت دی فبیان کی ما ده هغه شیانو یستحبو چې مستحب دي فی الصلاة په لمانځه کې. کم شیان چې په لمانځه کې مستحب دي یعنی شبلل سوي دي هغه شیان په لمانځه کې وهي 25. دغه مستحب د لمانځه چې دي دا 25 25 دانې دي. 25 مستحب په لمانځه کې دي. دا ټول به اوس درته بیان کړي. اول مستحب د لمانځه چې دی نظر المصلي کتل دی د لمانځه والا فی القیام په ولاړه کې چې لمونځ کوي ولاړ وي د ولاړې په حال کې به ولاړې والا الى موضع السجود وځای ته د سجدې چې پر کم ځای باندې سجده لګوي پر کم ځای باندې سر لګوي چې سبحان ربي الاعلى وایي و دغه ځای ته کتل دا په لمانځه کې مستحب دي. والثانیه دوم مستحب د لمانځه چې دی نظر المصلي کتل دی د لمانځه والا فی الرکوع فرکوع کې الى قدمیه و پښوته چې رکوع ته ولاړی سبحان ربي العظیم چې وایي په دا حال کې و پښوته کتل دا مستحب دی. والثالث دریم مستحب د لمانځه چې دی نظر المصلي کتل دی د لمانځه والا فی السجود فسجده کې چې سبحان ربي الاعلى وایي په دغه حالات کې الى ارنبتی و نرمیته انفی د پزی دغه نرمی نه دی دا د څنګو طرفونه دغه طرفو ته کتل فسجده کې دا مستحب دی. والرابع څلرم مستحب د لمانځه چې دی نظر المصلي کتل دی د لمانځه والا فی القعدة فناسته کې الى حجره و خپل سینته و دا سینته کتل په حال کې د ناستې چې اتحیات وایي و دا خپل سینته کتل دا مستحب دی. والخامس دا پنځم مستحب د لمانځه چې دی قراءة ویل دی سورة د سورت تامة فره فی کل رکعت په هر رکعت کې پرا سورت په ویل یعنی سورت پر کول دا مستحب کار دی. سوى الفاتحة ما سوا د الحمدلله الحمدلله چې دی وویل د الحمدلله ما سوا چې کم صورت دی شروع کی دا صورت پر ویل دا مستحب دی. والسادس شپږم مستحب د لمانځه چې دی تکبیر المأموم تکبیر د مقتدی دی سرا فټ امام چې دی هغه د مخه ولاړ دی تکبیر په زور وایي مقتدی دی د ځان سره پټ وایي دا مستحب دی. بلا مدن بلا مد تکبیر چې ویل کیږي بلا مد به وایي داسې به نه وایي چې الله اکبر الله اکبر داسې دی نه وایي الله اکبر دا رقم به وایي. والسابع اوم مستحب د لمانځه چې دی وضع ایښول دی الیدین د لاسو علی رکبتین پر زنګنو باندې لاسونه پر زنګنو باندې ایښول مع التفریج الاصابع سره د ګوتو د غوړولو دا ګوتې به مټ به پر زنګنو نه اشي چې اتحیات وایي لاس دې پر زنګنو غوړېدلې اشي وي دا ګوتې به نه وي راټولې کړي چې د مټ رقمې نیولې وي ګوتې به خلاصې نیولې وي. والثامن اتم مستحب د لمانځه چې دی بسط غوړول دی ظهر د شا فی الرکوع فرکوع کې د املا به په رکوع کې غوړولې وي سیده به ولاړ وي دی نه چې د املا دی کږه نیولې وي په رکوع کې. والتاسع دا نم مستحب د لمانځه چې دی تسویه برابرول دی رأسی د سر مع الکتیف سره د اوږو سر و اوږې به په رکوع کې سره برابر وي. والعاشر لسم مستحب د لمانځه چې دی رفع فورته کول دی رأسی د سر بتسمیع فسمع الله لمن حمده سره چې سمع الله لمن حمده وایي په دغه حال کې به دستي سر پورته کوي دا سر پورته کول دستي د سمع الله لمن حمده سره یو ځای دا مستحب دی. والحادي عشر یولسم مستحب د لمانځه چې دی اذا اراده چې اراده وکي السجود د سجدې چې سجدې لځي ان یضع کښیږدي اول وار رکبتیه زنګنونه على الارض پر مځکه باندې. والثاني عشر او دولسم مستحب د لمانځه چې دی ان دادی یضع کښیږدي یدیه لاسونه ثانیا دوم وار على الارض پر مځکه باندې اوله پلا چې ځي زنګنونه به پر مځکه کښیږدي دومه پلا به بیا لاسونه پر مځکه کښیږدي.
والثالث عشر دیارلسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یضع کښېږدي انفه پزه بعد وروسته یدینې د لاسو چې لاسونه پر مځکه ولګول بیا به پزه پر مځکه پسې ولګي بعد الیدین وروسته در لاسو. والرابع عشره څوارلسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یضع کښېږدي جبهته تندی خپل فی السجود په سجده کې بعد انفه وروسته در پزه چې پزه ولګېده بیا به تندی ورسره ولګي پر دا ترتیب باندې دا سجدې له تګ دا چې دی دا مستحب دی. والخامس عشره او پنځلسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یبعد لرې کوي به ضبعیه بازوګان عن ابطیه د بغلو څخه دغه بغلونه او دغه بازوګان چې موږ دوی موټ ورته وایي دا موټان د بغلو څخه به لرې کوي دا مستحب دی. والسادس عشره شپاړسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یجافي لرې کوي به بطنه نس عن فخذیه د ورنو څخه نارینه به خپل نس د ورنو څخه لرې کوي دا نس و ورنونه به سره جلاوي په سجده کې. والمرأة او ښځه چې ده تلزق مشلیبه بطنها نس د دې بفخذیها په ورنو پورې ښځه به بیا په سجده کې دا نس و ورنونه دی سره مشلوي دی پیته به پرته وي فی سجودها په سجدې کې د دې د ښځې چې کومه سجده ده دا به په دغه حالت کې نس او ورنونه سره مشلوي دا مستحب دی. والسابع عشره او اولسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یوجه مخ به کوي اصابع د ګوتو رجلیه د پښو الی القبلة د قبلې وخواته د پښو د ګوتو مخان به د قبلې وخواته هغه که په حال کې د ولاړې وي که په حال کې د ناستې وي که په حال کې د سجدې وي په دې ګردو حالاتو کې به د پښو د ګوتو مخان د قبلې وخواته وي. والثامن عشره او اتلسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یرفع پورته کوي به رأسه سر ده بالتکبیر فالله اکبر سره دا سړی د لمانځه والا به سر چې پورته کوي د تکبیر سره به یو ځای پورته کوي. والتاسع عشره او نونسم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یسبح تسبیح به وایي فی السجود په سجده کې ثلاثا درې واره او خمسا یا پنځه واره او سبعا یا اوه واره. ګوره چې رکوع کې تسبیح وایي او که په سجده کې تسبیح وایي دا به یا درې واره وایي یا به پنځه واره وایي یا به اوه واره وایي دا د تسبیح مستحب طریقه ده. والعشرون او شلم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یرفع پورته کوي به یدیه لاسونه بعد وروسته رفعی د پورته کولو رأسه د سر ده چې سر د سجدې سره پورته کوي بیا به وروسته د سر د پورته کېدو څخه وروسته به بیا لاسونه پورته کوي. والحادي والعشرون او یویشتم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یرفع پورته کوي به رکبتیه زنګنونه بعد وروسته رفعی در پورته کولو یدیه در لاسو چې لاسونه یې پسې پورته کړل بیا به زنګنونه پورته کوي. ګوره چې د ها خوا پر څنګه ترتیب راغلی دی د دې خوا به بیرته پر دا بل رقم ترتیب باندې ځي. والثاني والعشرون او دویشتم مستحب د لمانځه چې دی اذا هغه وخت رفع چې پورته سي من السجدة الثانیة د دویمې سجدې څخه لرکعة الثانیة د دوم رکعت دپاره افترش ودی غوړي رجله پښه الیسرا چپه وجلس علیها پر دا چپه پښه دې کښېني دا چپه پښه دې دی کښېږدي بیا دې دی سربیره پر کښېني. والثالث والعشرون او درویشتم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی ینصب ودی دري رجله الیمنا راسته پښه ویوجه مخ به کوي رؤوس د سرو الاصابع د ګوتو نحو القبلة د قبلې وخواته. ګوره دا یوه پښه دې راواخلي دی دې اواره کې چې سربیره پر کښېني دا دومه راسته پښه دې بیا وڅنګ ته ورسره ودروي جګه د ګوتو سرونه به یې د قبلې وخواته وي. والرابع والعشرون او څلېرویشتم مستحب د لمانځه چې دی اندا دی یضع کښېږدي یدیه لاسونه علی فخذیه پر ورنو باندې مبسوطه غوړولې به یې الاصابع ګوتې ويتشهد التحيات بواي بقلبه پزړه سره ولسانه او په ژبه سره. والخامس والعشرون او پنځویشتم مستحب د لمانځه چې دی اذا هغه وخت
فرغ چې فارغ سي من التشهد د اتحیات څخه یصلي درود دی وایي علی نبی صلی الله علیه وسلم پر نبی علیه الصلاة والسلام یعنی د اتحیات څخه ورسته چې در عبده و رسوله پورې اتحیات وویل سي بیا ورسته دی اللهم صل اللهم بارک وایي ثم ورسته یسلم سلام دی وګرځي علی من پر هغه چا فی یمینه چې د پراسته طرف کې دی من الرجال د نارینه وسه یعنی خلق وي والحفظتی که د ملائکو سه چې دی په صف کې ناست وي سلام ګرځوي په جماعت کې چې د په طرف کې کم خلق ناست وي د څه وروسته راسته طرف کې دغه خلق به ټول دی په سلام کې راولي په خپل نیت کې بیا به وروسته دغه ملایکې چې په روژو باندې ملایکې ناستې دي هغه ملایکې چې د ده عملونه نوشته کوي نیکۍ و بدۍ نوشته کوي بیا به پر دې باندې هم سلام ووایي دې ته کرام الکاتبین ویل کېږي پر دې باندې به هم سلام ووایي ثم ورسته یسلم سلام به وګرځي علی یساره پر چپه طرف باندې پر چپه طرف به بیا دغه سلام وګرځوي که کوم خلک د ده سوها خواته ناست وه هم به دغه خلک دی په نیت کې راولي په دا سلام کې او دغه ملایک چې د ده په روژو باندې دي چې دا نیکۍ و بدۍ نوشته کوي پر دې باندې به هم دی سلام ووایي دا به په نیت کې راولي مثل ذلک فمثل د هغه بل اول سلام به دا دوم سلام هم داسې وګرځوي وما سوا ذلك ما سوا د مستحب څخه ادب و ثواب ادب او ثواب دي وهو دا چې دی دغه ادب او ثواب دا چیش دي وهو دا مسح الیدین مسح کول د لاسو دي علی وجهه پر مخ باندې بعد السلام ورسته د سلام چې سلام وګرځوي پر مخ باندې لاسونه تیرول دا ادب او ثواب دي الله تعالی پر دې باندې نیکی ورکوي والادعیه هغه دعاوی الماثوره چې را نقل سوي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چې کومې دعاوی را نقل سوي دي هغه دعاوی کول دا ادب او ثواب دي دا دعاوی ځکه کول کیږي چې دا د الله و دربار ته ښه د قبلېدو خواته ژر ورتلونکي دي ځکه د پیغمبر سره نقل سوي دي والصلاة او درود علی نبی صلی الله علیه وسلم پر نبی علیه الصلاة والسلام درود ویل دا بیا ادب و ثواب دي وقراءة ویل دی آیات کرسی د آیات کرسی وقراءة ویل دی سبحان الله د سبحان الله 33 درود یشواره سبحان الله ویل مرتن واره وکذا دا غرکم الحمد لله درود یشواره ویل وکذا دا غرکم الله اکبر درود یشواره ویل وان ترک پریښوي من المستحبات د مستحب سه والآداب او د ادب سه لا يلزم نه لازمیږي علیه پر د باندې شیء هیڅ شی ولا یکون او نه کیږي تاریکها پریښوونکی مسیئا ګناهګار ولکن دون خبره ده باتیانها پکول سره تعظیما د پاره د عزت لامر الله تعالی امر لد الله جل جلاله فله دلر اجرها اجر د دې دی او ثوابها او ثواب د دې دی او مرعاتها او کول افضل ډیر شدي او احسن ډیر شدي ګوره چې سلام په وګرځي د سلام څخه ورسته دعا کول هغه دعاوی چې را نقل شوی دی دا یو او بل سبحان الله درود یې شواره ویل الحمدلله درود یې شواره ویل الله اکبر درود یې شواره ویل آیات کرسی ویل او درود شریف پر نبی علیه الصلاة والسلام ویل دغه چې دی دا آداب او ثواب دی نو دغه شی که څوک ګر سره نه وکي مستحب و دغه که نه وکي ګناه نسته باندې او که وکي الله تعالی پر دې باندې ثوابونه او نیکۍ ورکوي صدق الله العلی العظیم